د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ اړوند ګلډاګ سیمې اوسیدونکو ملک میرام جان او یارګل کورنیو ترمنځ لس کلنه دښمني د اسلامي امارت د مسؤلینو او قومي مخورو په هلو ځلو د یوې غونډې په ترڅ کې په دوستۍ بدله شوه. د دغې روغې جوړې له امله جوړه شوې غونډه چې د چکنور غازي په دیره کې جوړه شوې وه او کوربتوبې شیرشاه آغا چکنوري کوله، سلګونو قومي مخورو، دولتي او حکومتي مسؤلینو، د ننګرهار مختلفو ولسوالیو ولسي خلکو په کې ګډون کړی و. غونډه نن 10 بجې د قرآن عظیم الشان په تلاوت پیل شوه چې قومي مخورو او دیني عالمانو په کې ګډونوالو ته د صلح او ورورولۍ ویناوې واورولې. د غونډې په جریان کې جرګمارو فیصله خط هم واوروله او دواړه جانب یې د خلکو په حضور کې غاړې ویستل. بسم الله الرحمن الرحیم. سرنگا چې دو جانب هر و هارون خان ولد ملک میران جان، استار الحق ولد محمد گل، میرویس ولد نبی جان، اسحاق ولد محمد جان د خپل ټول کورنۍ په نمائندګۍ اصل د لالپوري ولسوالۍ د ګلډاګ کلي اوسیدونکي او فعلا په جلال آباد کې اوسیږي، او بل جانب یارګل ولد ظریف، معتبر ولد علی جان، گلبر ولد نور جان، هجرت ولد میر محمد خان اصلا د لالپوري ولسوالۍ د ملاخر اوسیدونکي دي، او فعلا د لالپوري ترۍ په کلي کې او ترۍ او ګردای په کلي کې اوسیږي چې په پورته ذکر شوي کسانو کې هر یو هارون او اسرار، میرویس، اسحاق او د هغوی په کورنۍ د قتل دعوه لري. دواړو جانبو په خپله خوښه او رضا د مومندو په نرخ عام و تام واک موږ د جرګې اعضا مولوي صدیق الله منصور صاحب، لالپوري ولسوالۍ او شیرشاه چکنوری، میاں زرشاه حاجی صاحب، خانمی رئیس صاحب، حاجی امیر جان رئیس صاحب د کوټ ولسوالۍ او ملک صداقت صدخیل او ایمل خان مومند ته راکړی و. موږ د جرګې غړو په لاندې ډول فیصله وکړه چې اول ملک میران جان کورنۍ به د علماء کرامو، قومي مشرانو، اسلامي امارات د مسؤلینو په شتون کې د مقتول کورنۍ ته د عذر لپاره ورځي. دا جرګه عملته وه لکه څنګه چې د کوټوال صاحب ویلې عملته وه، خو چون داسې انتخاب کورې وه. دا نو بیا د دې جرګې نه وروسته، د فیصلې نه وروسته، د ډوډۍ نه وروسته څوک ټول موږ دغه پروګرام دی چې هلته یو ځل د هغه یارګل درشۍ ته ورځو، د هغه دروازې پورې به یې ورځو انشاءالله. دوم، جرګې دا لازمه وګڼه چې د مقتول کورنۍ کې به د شهیدانو د بچیانو ته د ملک میران جان 2 جریبه ځمکه چې په لاندې حدودو مشتمله ده ورکوي. حدود دلته لیکل شوي دي. دریم، د ذکر شوي تاریخ څخه مخکې د جرګې د پریکړې په اساس چې کوم تاوانونه او خسارې چې یو بل ته اوښتې دي، جرګې د پریکړې په اساس یو بل ته وبخل او آینده یو جانب هم په بل جانب د غوښتلو حق نه لري. څلورم، دا وه د جرګې فیصله چې پورته ډول عند الله و عند الرسول وشوه، که هر جانب ونه منله د ولس، جرګې او اسلامي امارت ته به پړ او ملامت وي. او هم چې کوم تضمین جرګې ته ورکړی، ضمانت ورکړی دی 10 لکه افغانۍ چې نیمایي 10 لکه افغانۍ کېږي، جرګې ته جرم ورکوي. دا د جرګې ټولو شاملونو پکې ګوتې لګولې دي، جانبیان هم ولګولې، او اوس به د ځینو شاهدانو نه دم ګوتې ولګوي او ټول ته مبارکي وایم. حاجي امیر جان دی، کوټوال باندې شهرت لرم، اصلا د کوټ د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه جرګه تقریبا 15 کاله مخکې دغه د میرام جان د خوا نه د یارګل د کورنۍ یو کس ولګېدو، شهید شو. د هغې نه وروسته بیا څو ځل جنګ و جګړې شوي دي، مالي او ځاني تاوانونه خلکو ته اوښتي دي. بالاخره دا چې دغه دواړه کورنۍ د ګلډاګ اوسېدونکي دي، د لالپوري د ولسوالۍ د ګلډاګ اوسېدونکي دي. یو جانب ملک میرام جان نومیږي او بل جانب چې دی هغه یارګل نومیږي. نو د لالپوري د ولسوالۍ قدرمن ولسوال صاحب مولوي صاحب صدیق الله په همکارۍ باندې دواړه جانبه دې ته قانع شو چې جرګه دې وکړي. د هغې نه وروسته بیا موږ 6 کسان د جرګې ته انتخاب شو چې په هغې کې شیرشاه چکنوري دی،
ایمل خان کوډاخیل دی، حاجي خان امیر دی، صداقت دی، میاس یعقوب زرشاه دی او زه خپل حاجي امیر جان کوټوال یم. دا چې څومره وخت یې ونیو، فقط 3 ورځې موږ ته لیکلي واکونه راکړله. حتی دوی دومره د غربت سره لاس و ګریوان وو چې هغه د واک پیسې هم ورسره نه وي، خو موږ د اعتماد په شکل باندې تضمینونه ترې واخیسته، ځمکه مو ترې په دغه کې واخیسته، په تضمین کې واخیسته او کېناستو. ډېر په اخلاص باندې د دوی جوړه مو سره وکړله. دا خو تقریبا 10 کاله کېږي چې په یو د پټي باندې خبره پیدا شوه او بالاخره په هغې کې مرګ او درد ورسېده. د یو کورنۍ تقریبا 10 کاله د منطقې نه فرار وه او ډېرې مالي خسارې، درنې مالي خسارې ولیدلې او بل جانب یو ځوان شهید شو، نو هغو ته هم عمیق درد ورسېد. نو دواړو کورنۍ ته ښه تکلیفونه رسېدلي وو. زموږ دغه نوی ولسوال صاحب مولوي صدیق الله منصور صاحب دا چې په کوم موضوع کې د حکومت کړی دی، په هغه کې د صلح ته ډېره ترجیح ورکړې ده، عمراني کارونو ته او صلح ته. نو دا سړی باعث و، ولسوال صاحب باعث شو او بیا ډېر مخور خلک یې، ډېر بانفوذه خلکو ته یې مراجعه وکړله او دا د رب احسان و، اخلاصمندي هم پکې وه او صداقت هم پکې و. ټول په دې معنی باعث و. په ظرف د یو میاشت کې الحمدلله دا لویه قضیه په ډېر ښه شان الحمدلله حل شوله. لومړی خو د دغې جرګې چې نن د ټکنور ملا صاحب په ځای کې ترسره شو او په کامیابۍ سره سرته ورسېده، د دغې جرګې منتظمینو او په سر کې د مولوي صاحب صدیق الله منصور چې د لعلپورې ولسوال د دوی څخه مننه وکړو. کور یې ودان راتلونکي دپاره د سخرو د ولسوالۍ توحید آباد یا داغمه او ترکي دلته یوه جرګه د کار لاندې ده چې هلته هم 2 مړي شوي، 2 زخمیان دي. د درې نور ولسوالۍ په 2 مختلفو قریو کې د 2 قریو ترمنځ د پخواني وخت نه لانجه پاتې دی، هغه کار لاندې دی. همدارنګې چمتله چې د خوږیاڼیو ولسوالۍ مربوطه ساحه ده، هلته هم یوه جرګه چې د بدۍ چې د مړو قضیه ده هغه هم کار لاندې ده. همدغسې نور قضیې دي چې هغه کار لاندې دي. هلته قومي مشران، علما کرام، ولسونه دا لګیا دي، کار پې کوي. انشاءالله راتلونکي لنډو وختونو کې همدارنګې کوټ ولسوالۍ کې هم یوه بله قضیه د کار لاندې ده. انشاءالله په لنډ وختونو کې به هغه الله پاک حل کړي او موږ او تاسې به د هغه عملي شاهد. د لعلپورې ولسوالۍ ولسوال مولوي صدیق الله منصور د غونډې او روغې جوړې په هکله وویل چې په دې ولسوالۍ کې د نورو روغو جوړو لپاره هم مټې رانغاړلي او ژر به یې حل و فصل کړي. نوموړي وویل دغه موضوع چې کومه موږ او تاسو پکې حضور درلوده دا د 2 جانبیانو دشمني وه. یو جانب میرام جان ملک نومیږي او بل جانب یارګل ماما. تقریبا 15 کاله کېږي چې دغه دشمني منځته راغلې وه. په دې کې ډېر قومي مخور علما کرام ستړي شوي وو او څه حال ورته نو پیدا کړی. لله الحمد نن هغه ورځ راورسېدله چې د لعلپورې ولسوالۍ د مقام د سرپرستۍ لاندې ورته جرګه تعیین شوله. علما او قومي مخور او د هغوی په توسط کې تقریبا چې 10 ورځې به کېږي چې دغه موضوع واک واخیستل شو. نن به یې 10مه ورځې چې هغه موضوع ابلاغ شوله او د دواړو جانبیانو په خوښه او رضا اعلان شوله او دواړو پې قناعت وکړو. نو انشاءالله موږ د الله نه ډېر امیدوار یو چې سخته موضوع چې وه او مشکل موضوع وه هغه دا موضوع وه، دا کومه چې نن حل شوله. ځکه یو طرف ته مړی و او یو قاتل او بل مقتول و، نو یو طرف باقي و د مړي. نو دا مشکله موضوع چې الله حل کړه. باقي موضوعات داسې دي، شته د نورې دشمنۍ تقریبا یو 9 پورې دشمنۍ به وي. په هغه کې داسې دي چې څوک مړي سره سر په سر دي او څه کمې پیشې به وي، خو اکثرو سره سر په سر دي. هغه به دومره مشکل او ګران نه. انشاءالله موږ د الله نه امید دی چې څومره موضوعات دي په نږدې ورځو کې به الله دغه ټول موضوعات حل کړي. 10 کاله کېږي زما یارګل نوم دی. بس دغه یو زوی زما دا مشر زوی ولګي په دې سر باندې ولګي په مغازه کې مړ شو. نور دی پسې کوم موږ حرکات نه دی کړی، نور پسې منډه کړې نه ښه کړي نه بد کړي. خپل مړی م راواخېسته او ویسته م ویوړو او نن م وبخو، نن م بخلی خامخا ولسوال په مخ کې و ډېر شوي نو واده یې ده بس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو تقریبا د تیر نظام خبره وه چې 10 کاله دوام وکړو دې باندې د یو ښه مسله وه خو بعضې د تیر نظام لاسونه او استخباراتي کړی وي نو په دې وجه باندې دغسې مشکلات رامنځته شو. نن الحمدلله د امارت اسلامي په وجود کې دغه کار شتون وکړو چې په صلح باندې بدله شوه، په روغه باندې بدله شوه او د امارت اسلامي د مجاهدینو نه دوی د لوړپوړو چارواکو نه چې یو عظیم اقدام د افغانستان د صلح په ارتباط باندې او د امن په ارتباط باندې کړی دی، موږ ته یې مننه کوو او ډېر ته ممنون او مشکور یو. غونډه په دعایا ویلو پای ته ورسېده. عطا خان شینواره، هوډ راډیو، د لالپورې ولسوالي.